دې اجازه نه ده اخیستې؟ ولې د تختې مخکې ولاړه یې؟ نارنجي تر اوسه خو ښوونکې نه ده راغلې چې اجازه ورڅخه واخلم. نه، ښوونکې راغلې ده، ستا پرې خیال نه راځي. نارنجي زه خو دلته ښوونکې نه وینم، کومه ده؟ تر څو چې ښوونکې راځي زه مو ښوونکې یم. ښه نو ښوونکي نارنجي کولی شي دې پوښتنې ته ځواب ووایې؟ د کمزورتیا ټکي، یعنې دا چې ټکي کمرنګه وي او په سترګو سم ونه لیدل شي، او د قوت ټکي یعنې دا چې غټ غټ وي. دې پوښتنې هدف دا دی چې په کومه برخه کې وړتیا وي او په کومه برخه کې نیمګړتیاوې لرو. که رښتیا درته ووایم زه د کور په کارونو کې ډوډۍ خوړلو کې ډېره زیاته لایقه یم، خو له نورو سره په دعوا کولو کې هیڅ ځان نشم کنټرولولی. څومره ښه ده چې زما په څنګ کې نه یې، که نه یوه بڼکه به دې هم راته نه وه پرېښې. رښتیا وایم زه د نورو په خندولو کې ډېره وړتیا لرم. هو، خپل بد عادتونه باید په ښه عادتو واړوو. مثلا ژر په قار نه شو، صبر و گذشت ولرو، هر روز خپل غاښونه برس او خپل اتاق منظم وساتو. سلام زما ګرانو نازول زده کوونکو، ستړي مشئ، څنګه یاستئ؟ علیکم السلام، مننه، شکر. خاص شکر، خدای مو تل راته خوشحاله او ښې لره. ستاسې غږ مې واورېده خو پوه نه شوم چې د څه په اړه م خبرې کولې. شوخي مو نه کړه، له یو بل نه مو پوښتنې وکړې. خیر صبر چې زه هم یوه پوښتنه وکړم. ولې نه ښوونکې، پوښتنه وکړئ، زه د ټولو زده کوونکو پر ځای ځواب درکوم. خیر ودرې چې لومړی د تختې صفحه بدله کړم. سمه ده نارنجي جانې، انجونو ټول ځواب راکړئ. که په یاد مو وي په تېر لاس کې مو ولوستل، کیدای شي چې راته ووایئ چې تخمداره نباتات زموږ لپاره څه ګټه لري. تخم لرونکي نباتات موږ ته میوه او پاڼې موږ ته اکسیجن برابروي. آفرین نارنجي جانې، د تخمداره نباتاتو څخه میوې لاسته راځي او د اکسیجن په تولید کې یې پاڼې رول لري او د دې ترڅنګ نورې ګټې هم لري. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې هم بېلابېل نباتات پیدا کیږي. نو د دې لپاره چې د افغانستان له مشهورو معمولو نباتاتو سره آشنا شو، راځئ چې یوه انځوریزه بسته ووینو. زموږ هیواد افغانستان یو کرهنیز هیواد دی. له پخوانۍ زمانې څخه زموږ ډیر خلک پر کرنې او مالدارۍ بوخت دي. د تاریخي لیکنو پر بنسټ هغه کرهنیز محصولات چې موږ یې اوس کاروو د مخه وحشي او په خپل سر شنه شوي دي. انسانانو ورو ورو خپلو اړتیاوو ته په کتو دا نباتات تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي او اهلي کړي دي. د دې نباتاتو د اهلي کولو او کارولو کره نیټه نه ده معلومه. ښه ګران زده کوونکو، انځوریزه بسته مو ولیدله، نو راځئ چې وګورو چې زموږ د ننني درس عنوان څه شی دی. ښه ګران زده کوونکو، لکه څرنګه چې په سکرین باندې لیدل کیږي زموږ او ستاسو د ننني درس عنوان د افغانستان معمول نباتات دی. نو ځانونه مو چمتو کړئ چې خپل درسي هدفونه وګورو چې زموږ په ننني درس کې کوم کوم هدفونه ځای په ځای شوي دي. د درس هدفونه: د ګل لرونکو نباتاتو ارزښت، د افغانستان د محلي نباتاتو پیژندنه، په صنعت او اقتصاد کې د ګل لرونکو نباتاتو ارزښت. رښتیا موږ پخوا د وحشي حیواناتو په هکله اورېدلي ول، خو د وحشي نباتاتو په هکله نه. زما پوښتنه دا ده چې نباتات څنګه وحشي کیږي؟ د دې پوښتنې ځواب ډېر اسانه دی. یوه ورځ زموږ مشرانو په دې هکله کیسه کوله. مشرې نارنجي څه کیسه کوله نارنجي جانې؟ زما انا کیسه کوله چې په پخوانیو زمانو کې هر ډول ونې او بېلابېل بوټي وو چې رنګارنګ میوې یې درلودې. خلکو د نباتاتو ډېرې میوې په سمه توګه نه پېژندلې چې کومې خوړل کېږي او کومې نه خوړل کېږي. ځینې میوو
زهري خاصیت درلود چې ډیره یې مریضان کول. ویل یې چې هغه میوې او بوټي وحشي وو او موږ نه پیژندل. نو هر نبات چې زهري وي هغه وحشي دی؟ نه لیما جانې، ټول زهري نباتات وحشي نه دي. ځینې زهرجن او خطرناک دي لکه تور مرخیړي. همدا دلیل و چې پوهانو څېړنه وکړه او موږ ته نباتات راوپېژندل او ځینې کورني او اهلي کړل، یعنې د استفادې وړ یې وګرځول چې موږ په ورځني ژوند کې ورځنی ګټه اخلو. د همدې دانشمندانو برکت و چې نن ورځ موږ ګټور او مضر مرخیړي پیژنو او پوهیږو چې کوم د خوړلو وړ دی او کوم د خوړلو وړ نه دی. زه له دانشمندانو نه خفه یم. ولې نارنجي جانې؟ مرچې باید اهلي کړي وای. نارنجي تا حتما ترخه مرچ خوړلي، موږ خواږه مرچ هم لرو، هغه دې باید خوړلي وای. نه تر څو چې مرچ نه وي اهلي کړي او نه وي خواږه شوي نه یې خورم. سمه ده نارنجي جانې، کله چې مرچ په بشپړه توګه خواږه کړل بیا درته راوړم. ښه نو ګران زده کوونکو خپل درس ته راګرځو. ګران زده کوونکو، په ټوله کې نباتات په دوه ډوله دي. یو د نباتاتو هغه حالات چې د انسانانو په واسطه باندې اهلي شوي یا تربیت شوي دي، او یو یې وحشي حالت، یعنی هغه نباتات چې په غرونو کې، دښتو کې او په بیابانونو کې په خپلسري ډول سره راشنه کیږي او انسانان پکې دخیل نه وي. هغه نباتات چې زموږ په سیمه کې یا زموږ په هیواد کې پیدا کیږي د محلي نباتاتو په نامه یادیږي، او محلي نباتات ډیر با ارزښته نباتات دي او زموږ لپاره ډیر اړین دي. ښوونکې موږ په خپل هیواد کې څو ډوله محلي نباتات لرو؟ زینب جانې، د محلي نباتاتو ډولونه ډیر زیات دي چې په څو عمده ډلو باندې ویشلي دي. نو راځئ چې دا ډلې ووینو چې کومې ډلې دي. ښه ګران زده کوونکو، د جدول ته تاسو ووینئ چې په افغانستان کې کوم کوم نباتات پیدا کیږي. نارنجي جانې، کولی شئ چې نومونه یې په لوړ غږ سره واخلئ؟ لومړی غلې، لوبیابات، وبخښئ، حبوبات، صنعتي نباتات، میوې او سبزی او طبي نبات. مننه نارنجي جانې. په افغانستان کې غلې تر ټولو اړین او معمول نباتات شمیرل کیږي او زموږ او ستاسو ورځني خواړه تشکیلوي. د دې ډلې اړین نباتات عبارت دي له غنمو، وریجې، جوار او داسې نور چې نشایسته او پروټین لري او زموږ له ژوند او د هغو حیواناتو سره چې موږ له غوښې او شیدو څخه ګټه اخلو مستقیمه اړیکه لري. د نباتاتو یې پر شیدو او غوښې څه؟ نارنجي جانې، اړیکه یې دا ده چې حیوانات نباتات خوري، چاقېږي او شیدې تولیدوي. له شیدې او غوښې څخه یې موږ ګټه اخلو او که نه شرطه نباتات نه وي نو حیوانات به هم نه وي. ښه ګران دوستانو، په دې برخه کې یوه لنډه دمه لرو. د پروګرام په دوام کې له موږ سره اوسئ. موږ ژر بیرته راځو. ګورئ چیرته لاړ نه شئ. د بیولوژي د لوست دوام ته ښه راغلاست. اوس به د افغانستان محلي نباتات چې د مخه مو یادونه وکړه لږ جزئیات سره ووایو. رښتیا ښوونکې، له دمې څخه مخ کول چې غلې او حبوبات پروټین او نشایسته لري. دا پروټین او نشایسته څه دي؟ ډېره ښه پوښتنه دې وکړه ګلسم جانې. د دې لپاره چې زموږ بدن په ښه توګه سره کار وکړي او عضلې مو خاوده وکړي نو موږ انرژي، پروټینونو او ویټامینونو ته اړتیا لرو. پروټینونه کیمیاوي مرکبات دي چې د امینوسیدونو څخه جوړیږي او همدارنګه نشایسته بیا نور کیمیاوي مرکبات دي چې د ګلوکوز د واحدونو د یو ځایوالي څخه رامنځته کیږي او زموږ د بدن لپاره ډیر اړین دي. ښوونکې، نخود هم د غلو له ډلې څخه دی؟ زینب جانې، نخود، مشنګ، ممپلي او داسې نور نباتات د حبوباتو له ډلې څخه دي چې ډیر مقدار پروټینونه لري. استاد جانې، زما حبوبات ډېر خوښیږي. په ځانګړي ډول زموږ په کور کې لوبیا په هفته کې 3 ځله لوبیا پخوي، خو زه بیا هم وایم چې دا کم دي. ښوونکې، زه نور نه حبوبات خورم او نه غلې. ولې نارنجي جانې؟ د دې لپاره هر څومره چې وخورم نه چاغېږم او نه مې عضلې لویږي، هیڅ همداسې وچه کلکه پاتې یم. نارنجي جانې، یوازې د عضلاتو لپاره ګټور نه دي بلکې زموږ د بدن روغتیا او ځواکمن کېدو لپاره هم ګټور دي. نه که څوک یې قوي کولی نو زه به ولې له یوې کوچنۍ مچۍ څخه ډارېدلم. هغه څه چې ته وایې زموږ هم پر مچۍ زور نه رسیږي او ورڅخه ډارېږو. ښه ګران زده کوونکو، موږ او تاسو باید د غلو او د حبوباتو په خوړلو کې ډیر پام وکړو تر څو ډیرې ونه خورو چې مریض نشو. نو راځئ ګران زده کوونکو، اوس یې له میوو او سبزۍ څخه پیل کړو چې د افغانستان د اړینو نباتاتو یوه ډیره مهمه برخه تشکیلوي، لکه انار، ناک، مڼه، پالک، کهو او داسې نور نباتات. په بیولوژي کې څومره حیرانوونکي شیان زده کوو. ټول خواړه، زړه مې ورته اوبه کیږي. هو نارنجي جانې،
د نباتاتو، حیواناتو او د ټولو ژوندیو موجوداتو په اړه چې هره پوښتنه لري په بیولوژي کې پیدا کیږي. ښه ګران زده کوونکو، د دې لپاره چې د افغانستان د میوو او د سبزیو په هکله ښه سم پوه شئ، راځئ څو انځورونه درته ښیم او درته تشریح کوم یې. د سیتروس میوې لکه مالټه، لیمو او همدارنګه کینو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې لکه ننګرهار، کونړ او په لغمان کې پیدا کیږي چې هم د هیواد په دننه کې مصرفیږي او هم د هیواد د بهر څخه صادریږي. او همدارنګه انګور هم د افغانستان د مشهور میوو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې لکه د کابل په کوه دامن کې، په پروان، غزنی، همدارنګه په هرات کې پیدا کیږي او د افغانستان د صادراتي مشهورو میوو څخه شمیرل کیږي او همدارنګه ممیز هم. هر څومره چې د انګورو انځورونه راته وښیي، زړه مې اوبه نشي ورته کولی. خو چې همدا اوس یوه کاسه تازه توت او یا انار وای او په مزه مې خوړلی وای. نارنجي جانې هیڅ اشتیا نه لري. ښه نو نارنجي، راځئ چې وګورو چې انار او توت د افغانستان په کومو برخو کې پیدا کیږي. انار او توت هم د افغانستان د اړینو نباتاتو له جملې څخه بلل کیږي چې د قندهار، هرات او د تګاب په برخو کې یا په ولایتونو کې پیدا کیږي. ښه نو ګران زده کوونکو، تر دې ځایه پورې خو پوه شوئ؟ هو ښوونکي، پر ټولو پوهه شوم. ښه نو ودرې چې یو څه پوښتنې وکړم چې په رښتیا پوه شوي یې او که نه. سمه ده استاد جانې. ښه، د سکرین پر مخ باندې 4 ځوابه پوښتنې راځي. د هرې پوښتنې لپاره به 4 ځوابونه وي او تاسو به یې زر ځواب پیدا کوئ چې کوم ځواب سم دی. سمه ده؟ نو سکرین ته وګورئ. وحشي نباتات هغو نباتاتو ته ویل کیږي چې الف ګل ولري، ب چې دانه ولري، جیم چې په خپل سر یې وده کړې وي او دال چې د لویو پاڼو لرونکي وي. نو ځواب یې څوک ورکوي؟ زینب جانې ته ووایه. دریم ځواب سم دی چې په خپل سر یې واده کړې وي. آفرین زینب جانې، نام خدا. اوس زو بله پوښتنه ګورو. له لاندنۍ ځوابونو څخه کوم یو د غلو له ډلې څخه شمیرل کیږي؟ الف مشنګ لوبیا، ب ممپلی او خستې، جیم مڼه او کیله، که دال، جوار او وریجې. ګلسوم جانې ته ځواب ووایه. استاد جانې ځواب یې الف دی، مشنګ او لوبیا. نو وبګورو چې ځواب دې سم دی که نه. نه، غلط. زه پوه شوم. ځواب یې جوار او وریجې دي. مشنګ او لوبیا حبوبات دي. راځه چې وګورو. آفرین نارنجي جانې، لکه څرنګه مو چې مخکې وویل، غلې د افغانستان د اړینو خوراکي سرچینو څخه شمیرل کیږي. ښه ګران زده کوونکو، اوس تاسو په 2 ټیمونو باندې وویشل شئ. لیما جان او زینب جانه لومړی ټیم یا لومړۍ ډله، ګلسوم جانه او ارزو جانه هم دوهمه ډله، او نارنجي جانې ته د داور په توګه اوسه. هر ټیم چې زر خلاص کړ بریالی یې اعلان کړه. ګران زده کوونکو، لکه څرنګه چې د میز په سر باندې دا چارټونه تاسو وینئ، د سبزیو ټولو برخو نومونه د هغه په سر باندې لیکل شوي دي. تاسو نظر دې ته چې دا انځورونه د سبزیو د کومې برخې اړوند دي سره ویشئ یې، او هر ټیم چې زر خلاص کړ او پوه شو نو هغه بریالی اعلانیږي. نو لومړۍ ډله تاسې راشئ. هله نو پیل یې کړئ. آفرین زینب جانې او لیما جانې، بیخي سم حل کړل. تاسې کولی شئ چې په خپل ځای کې کښېنئ. ښه نو ګران زده کوونکو، اوس دوهمه ډله ګلسوم جان او ارزو جانې، تاسې راشئ. مبارک دی وي، دویمه ډله بریالی شوه. نه نارنجي جانې، لومړۍ ډله بریالۍ ده. څرنګه؟
دا ځکه چې کچالو د ریښې اړوند نه دی. هو ښوونکې، ما فکر وکړ چې کچالو د نبات ریښې له ډلې څخه دی. هو د ځمکې لاندې ده، خو ریښه نه ده، ځمکنۍ ساقه ده. ښه خیر، د ستونزه نشته ده. په نورو فعالیتونو کې د پام چې غلطي ونه کړئ. نو اوس تاسې کولی شئ چې په خپل ځایونو کې کښېنئ. ښه ګران زده کوونکو، اوس به خپل درس ته ادامه ورکړو. ښه ګران زده کوونکو، د نباتاتو یوه بله مهمه برخه صنعتي نباتات تشکیلوي چې هم په صنعت کې کارول کیږي او هم تجارت پرې کیږي، او له دغو نباتاتو څخه بیا نور ډېر اړین توکي هم لاسته راځي. نو راځئ چې لومړی د صنعتي نباتاتو په هکله یوه انځوریزه بسته ووینو. صنعتي نباتات زموږ انسانانو لپاره تر ټولو اړین د اړتیا وړ نباتات دي. مثلا له لبلبو او نیشکر څخه قند او بوره جوړیږي. له لمرګلي، زیتون، شړشم، چارمغز، بادام او پنبې دانې څخه غوړي لاسته راځي. ښه نو ګران دوستانو، که چیرې ستاسې پام شوی وي کله چې په کور کې یاستئ او ناروغیږئ، مورجانه مو یا انا مو درته طبي بوټي درکوي. ګرانو زده کوونکو، په افغانستان کې له ډېر پخوا څخه د طبابت په برخه کې له نباتاتو څخه ګټه اخیستل کیږي چې هم د روغتیا د ستونزو لپاره او هم د سوداګرۍ لپاره تولیدیږي، لکه خاکشیر، د ختمي ګل، سپرکې بادیان او داسې نور نباتات. ښوونکي، په تاریکو خوخاک خاورې او شیر شیدو ته وایي. خاکشیر له شیدو او خاورې څخه جوړیږي، یعنې دا دواړه چې یو ځای شي خاکشیر ورته وایي. نه نارنجي جانې، دا یو ډول طبي بوټی دی. صحیح، زه نوې پوه شوم. خیر دی، پروفیسوران هم ځینې شیان غلطوي. ښه ګران دوستانو، د لوست په دې برخه کې یوه لنډه دمه لرو. د پروګرام په دوام کې له موږ سره پاتې شئ، ځکه چې یوه ډېره جالبه او په زړه پورې فعالیت ترسره کوو. د بیولوژي د صنف قدرمنو لیدونکو د پروګرام دوام ته ښه راغلاست. ګران زده کوونکو، اوس په دې برخه کې یو ډېر جالب فعالیت ترسره کوو. په دې فعالیت کې تاسو اړ کیږئ چې فکر وکړئ او هر څه زر د پوښتنې ځواب پیدا کړئ. ګرانو لیدونکو، تاسو چې د خپل کورونو څخه مونږ وینئ، تاسې هم کولی شئ چې دغه فعالیت په خپل کور کې ترسره کړئ تر څو خپل ذهني وړتیاوې لوړې کړئ. ښه نو زما ګران زده کوونکو، چمتو یاستئ؟ هو چمتو یو. ښوونکي، په دې فعالیت کې به د څه په هکله فکر کوو چې ذهن مو ځواکمن شي؟ لیمه جانې، لومړی خو تاسو د میز مخې ته راشئ، په دوو ډلو وویشل شئ، بیا به وروسته پوه شئ. ښه نو ګران زده کوونکو، لیمه جانه او زینب جانه لومړۍ ډله، ګلسوم جانه او رضو جانه هم دوهمه ډله. اوس نو کولی شئ چې زینب جانې او ګلسوم جانې تاسې دغې خوا ته راشئ میز مخې ته. ښوونکي، زه کومې ډلې ته راشم؟ نارنجي جانې، ته دې په خپل ځای کې به اوسه او د خپلو صنفیانو څخه دې پوښتنې وکړه. زه هم د تختې څنګ کې ودرېږم او هرې ډلې ته نمرې ورکوم. سمه ده ښوونکي. ښه نو ګران زده کوونکو، لکه څرنګه چې ناست یې، مخونه مو باید د نارنجي جانې خواته وي تر څو تخته ونه شئ لیدلی. د سکرین په مخ باندې تاسو ته د نبات په هکله یوه ویډیو راځي. نارنجي جانه به یې په هکله درې نښې درکوي چې زموږ په افغانستان کې یا په هیواد کې پیدا کیږي، او تاسو 15 ثانیې وخت لرئ او د پوښتنې ځواب پیدا کوئ. هره ډله چې زر خلاص کړ، ځواب یې سم ورکړ، نو هغه ډله بریالۍ اعلانیږي. چمتو یاست لایقو زده کوونکو؟ وبخئ لایقو نجونو. هو چمتو یو. ډېر ښه، نو زه د سکرین پر مخ باندې ویډیو راولم. زینب، لومړی ته ځواب ورکړه. د غلې له ډلې یو سپین نبات دی، په مېلمستیاو کې ډېر پخیږي او له پخېدو وروسته غټیږي هم. وچه ډوډۍ؟ نه، وچه ډوډۍ نه ده. د غلو له ډلې څخه خو وریجې، جوار او غنم وو. پیدا مې کړ، وریجې. آفرین زما لایقې زده کوونکې. لومړی ګروپ یوه نمره واخیسته. اوس له دویمې ګروپ څخه د ګلسومۍ پوښتو. ډېر ښه. یو نبات د حبوبات له ډلې څخه دی. د وړو توپونو په شان کلوله دی او په خپل ترکیب کې پروتین لري. ووایاست څه شی دی؟ د حبوبات له ډلې څخه ده، کلوله ده.
لوبیا ښه نه ده؟ نه لوبیا کله کلوله کلوله دي. له حبوبات له ډلې څخه ده او کلوله ده. هو پیدا مې کړ، نخود نه دی؟ آفرین ګلسم جانې، ځواب دې بالکل سم دی. دواړې ډلې تر اوسه مساوي دي، یوه نمره لري. پام وي چې له یو بل وروسته پاتې نه شئ. ډېر ښه زما ګران زده کوونکو، اوس تاسې دواړه کولی شئ چې خپلو ځایونو ته لاړ شئ. لیما جانه او رسو جانه به راشي. ښه نو ګران زده کوونکو، اوس د نبات په اړه یو انځور راولم. نارنجي جانې اوس کولی شئ چې پوښتنه وکړئ. اوس بیا د لومړۍ ډلې نوبت دی. لیمې ځواب راکړه. د هغو میوو له ډلې څخه ده چې زما هیڅ نه خوښیږي. دا نه څه ډول پوښتنه ده؟ ته ودرې لیما جانې چې زه درته ووایم. د میوو له ډلې څخه دی، په دسترخوان کې له سبزیجاتو سره وي او د ننګرهار په ولایت کې ډېر پیدا کیږي. نو اوس راته ووایئ چې څه شی دی؟ مالټه نه ده؟ نه، مالټه کله له ترکارۍ سره ایږدي او بیا مالټه خو زما ډېره خوښیږي. ته ودرېږې چې څه دی؟ لیما جانې تاسو اوس کولی شئ چې مخ واړوئ او وګورئ چې څه شی دی. څومره اسانه ځواب یې وه. هله ژر کړئ، بېرته مو مخ زما خواته راواړوئ چې نقل ونه کړئ. خیر د لیما جانې کومه ستونزه نشته دی، بیا په نورو فعالیتونو کې دې پام نیسه چې غلطي ونه کړئ. ښه نارنجي ګلې، اوس بله انځور راولم د نبات په اړه. ښه نارنجي جانې کولی شي چې پوښتنه وکړي د ارزو جان څخه. وروستۍ پوښتنه د ارزو اړوند کیږي. که یې ځواب راکړ د دوی ټیم بریالی کیږي، که نه نو لوبه به مساوي اعلانیږي. سمه ده نارنجي جانې، ویې پوښته. زموږ د هېواد د صنعتي نباتاتو له ډلې څخه دی. پوچیږي. انځور یې په دوکانونو کې پر بوتلونو ډېر دی. ووایه څه شی دی؟ انار دی که نه؟ نه، انار خو میوه ده. ما خو صنعتي نباتات وویل. هو پوه شوم، په کور کې دیم غوړي هم لرو. لمرګل یې ښیي که نه؟ آفرین ارزو جانې، ځواب دې بالکل سم دی. همدومره وو، خلاص شول. اوس پایله وایم چې کوم ګروپ بریالی شوی دی. د ښوونکي په اجازې. سمه ده نارنجي جانې، بریالی ډله اعلان کړه. زه دویم ګروپ بریالی اعلانوم. مننه نارنجي ګلې، زموږ مقابل ټیم هم ډېر زیار ایستلی دی. هغوی ته دې هم تبریک وي. خیر، یوه نمره دومره مهمه نه ده. کوشش وکړئ، انشاءالله په راتلونکي برنامو کې بریالي کیږي. مننه، تاسو ته دې مبارک وي، بریالی اوسئ. ډېر ښه زما ګران زده کوونکو، زه دواړو ډلو ته مبارکي وایم په دې هیله چې د افغانستان محلي نباتات مو ښه سم پېژندلي وي. ښه نو اوس تاسو کولی شئ چې خپلو ځایونو ته لاړ شئ. ښه نو ګران زده کوونکو، اوس د درس په پایله باندې یوه لنډه کتنه کوو. په افغانستان کې ګل لرونکي نباتات ډېر زیات ارزښت لري چې په بېلابېلو برخو لکه صنعت، طبابت، خوراکي توکي، کالیو او داسې نورو کې کارول کیږي. وحشي نباتات هغو نباتاتو ته وایي چې په خپل سر شنه او وده یې کړې وي او دا نباتات د انسانانو په واسطه د دوی اړتیاو ته په کتو کورني یعنی اهلي شوي دي. انار، انځیر، توت، بادام او داسې نورې میوې له افغانستان څخه بهر ته صادریږي او اقتصادي ارزښت لري. ښه ګران دوستانه، دا وه زموږ د نن ورځې د سن خپرونه. تر بلې خپرونې مو په لوی او مهربان رب سپارم. الله پامان.